अस्सलामुअलैकुम ग्रानो मीना वालो, उम्मीद लरम چې روغ جوړ بوي او د ژوند په موضوع کې به عزتمندونی ویډیو کې درته هر کلی ويم. عزتمند ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخې ته راغلی. د منصيري سره تعلق لرونکو یو پلار ظالم را پاسېدل او خپل خواږه د اتو کالو لوري ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه. نو آیا دا دومره ظلم د ولی وکړو؟ امرګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم او د دې په اړه کې یوسف جان ورنه انټرویو کړی چې دا دومره ظلم تا ولی وکړو. د پلار خبرې د سره شریکوم چې پلار دې باره کې سو مرګرو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زمونږ په دې روشنی کلیک چینل کې نوی وای نو زمونږ چینل د سره ضرور سبسکرایب چې زمونږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې تاسو ته زر تر زر دررسي او د دې سره د ټالی نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرې. مرګرو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخې ته راغلی دی. یو پلار ظالم را پاسېدل او خپل د ګل په شان د لوري ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه او د اتو کالو ماشومه وه. مرګرو چې کله یوسف جان د سره انټرویو کوله د معلومات کول چې دا دومره ظلم تا ولي وکړو، د جړل او ډیر زیات خپه وي چې ما ظلم او زیاتی کړی دی او زما لور هیڅ ګناه هم نه و. وای زما د لور هیڅ ګناه هم نه و، خو ماته به څنګه خلکو آیا پر دې بل خبرې کولې چې ستا لور هغه د اعلان کې دا وړه ماشومه او یو فرشته و، د دې خو هیڅ قسمه ګناه نه و، خو چونکې بس ما د خلکو خبرې ومنلې او دا ما ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه نو ما ډیر زیات ظلم او زیاتی کړی دی او زه د چاته د سترګو لګولو زه ما ځان ته نه د پرېښې ځکه چې زما دومره غټ ظلم او زیاتی وکړو چې زما د ګل په شان د لور ډیره په بېدردۍ سره قتل کړه او بې ګناه مې قتل کړه. د اعلان کې د دې هیڅ قسمه ګناه نه و، خو چونکې ماته به خلکو غلطي پلتي خبرې کولې چې د هغې په وجه باندې زه په غوسه کې راغلم او ما نه دومره غټ ظلم وشو چې زما د ګل په شان د لور قتل کړه او زه ډیر زیات سپیمان او د حکومت ته ما درخواست دی چې ما دې معاف کړی شي ځکه چې ما نه ډیر غټ ظلم مې کړی دی او جرم مې کړی دی ځکه چې ما د ګل په شان د لور قتل کړی دی. مرګرو دا د یوسف جان سره دغه د پلار خبرې وي، دغه پلار بالکل خبرې نشي کول ځکه چې ډیر زیات خپه او جړلی. مرګرو زموږ ویډیو به تاسو ضرور خوښ وي، نورې معلوماتي ویډیوګانې لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مرګرو دا دغه د جینۍ د پلار خبرې وي. والسلام، ډیره مننه، شکریه.